کله مو داسې فکر کړی دی چې یو کوچنی ګناه څنګه د یو انسان ټول ژوند تباه کولی شي؟ یو داسې هلک چې په شروع کې یوازې یو چرغ غلا کوي خو وروسته د ټول کلي لپاره یو خطر جوړ شي. دا یوازې د غلا قصه نه ده، دا د لالچ، شرم او پښیمانی قصه ده. هغه ورځ چې دا راز ښکاره شو، نه یوازې هغه بلکې د هغه کورنۍ هم د شرم سره مخ شوه. که تاسو هم غواړئ پوه شئ چې لالچ انسان تر کومې ځای رسوي، نو دا قصه تر پایه وګورئ. په یو آرام او ښکلي کلي کې چې چاپیریالي له شنو کروندو، ونو او ساده خلکو ډک و. هلته خلک په مینه او ورورولي ژوند کول. هر سړی به خپل کار کول. څوک په بزګري، څوک په مزدوري. په همدې کلي کې دوه ورونه اوسېدل، عدنان او احمد. دواړه یتیمان وو. پلار یې کلونه مخکې وفات شوی و. مور یې زړې او کمزورې ښځه وه. هغه به تل دعا کوله، یا الله زما بچیان دې په سمه لار وساتئ. احمد ډیر صابر او ایماندار و. هغه به ویل که لږ هم وي خو حلال وي. خو عدنان بیا داسې نه و. هغه به تل سوچ کول، ولې موږ دومره غریب یو؟ هغه به د نورو خلکو ژوند ته کتل او زړه به یې تنګېدل. هره ورځ به دواړه سهار وختي پاڅېدل، کروندو ته به تلل، سخت کار به یې کول. خو بیا هم د ورځې مزدوري ډیره کمه وه. یو ورځ کور ته تش لاسونه راغلي. مور یې په خفه غږ وویل، زما بچو نن څه راوړل؟ احمد وویل، مور یې نن کار نه و. مور مسکی شوه خو سترګو یې ډکې شوې. هغه ورځ عدنان د کلي د چودري کور ته ولاړ. هلته یې ولیدل ډیر چرګان، ډیر خواړی، ښه ژوند. هغه زړه کې وویل، ولې موږ داسې ژوند نه لرو؟ هماغه شېبه لالچ د هغه په زړه کې ځای ونیهل. عدنان ټوله شپه خوب ونه کړ. په زړه کې جګړه روانه وه. دا غلط کار دی، خو زه مجبور یم. یوازې یو ځل. شپه تیاره وه، سپوږمۍ نیمه وه. عدنان په پټه ووت. قدمونه یې ور ایښودل. د چودري کور ته ورسید. چرګان آرام ناست وو. هغه لاس اوږد کړ. یو چرګ یې ونیول. چرګ لږ شور وکړ. عدنان وډار شو، خو بیا وتښتېدل. کله چې کور ته راغی، لاسونه یې رپېدل، زړه یې ډېر تیز وهل. خو بیا یې ځان ته وویل، بس یو ځل، نور نه. سبا هغه چرګ خروڅ کړ. پیسې یې ترلاسه کړې. هغه خوشحال شو او دلته غلط کار آسان شو. بل شپه بیا غلا، بیا بلا. ورو هغه عادت شو. څو اونۍ وروسته عدنان یو دوکان خلاص کړ. چرغان به یې خروڅل. خلک حیران شو. دا څنګه ممکنه ده؟ احمد هم شکمن شو. احمد یوازې ویل، عدنانه دا پیسې له کومه راځي؟ عدنان غوسه شو. ته زما په کار مه کار لرې. احمد خفه شو. چودري پوه شو چې چرغان ورکېږي. هغه وویل، زه به دا غل نیسم. هغه پلان جوړ کړ. شپه خاموشي. عدنان بیا راغی. هغه نه پوهېده چې دا ځل خلک ورته په تمه دي. کله چې هغه چرګ ونیو، ناڅاپه ونیسه. خلک راوتل. عدنان ونیول شو. ټول کلی راغونډ شو. خلک ویل، دا هماغه دی. احمد شرمېدلی و. مور یې ژړل. عدنان یې ژړل. هغه ویل، ما تېروتنه وکړه. ما لالچ وکړ. هغه په ځمکه ولوېد. دکان یې بند شو. خلک پرې باور ختم شو. هغه یوازې پاتې شو. احمد هم خفه و. مور یې ناروغه شوه. ګرانو لیدونکو، دا قصه یوازې د عدنان نه ده. دا زمو ټولو لپاره یو درس دی. لالچ یو داسې اور دی چې انسان له دننه سوځوي. که مون حلاله لار پریږدو، نو که هر څومره پیسې هم وګټو،
هغه به برکت ونه لري. صبر، ایمانداری او حلال رزق همدا رښتینی کامیابی ده. هیڅ کله د لنډې لارې انتخاب مه کوئ، ځکه چې هغه تل خطرناک وي. که تاسو ته دا قصه خوښه شوه، نو لایک یې کړئ، له ملګرو سره یې شریک کړئ، خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ ترڅو نورې داسې ښې او سبق لرونکې قصې هم درته وړاندې کړو. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.